سلامونه ملګرو د نن ویډیو د مطالعه پاکستان سیریز نه او ټاپک ته کرپس میشن او کابینه میشن نو کرپس میشن او کابینه میشن په اصل کې دوه ټاپکس دي جدا جدا خو ما دلته کې یو ځای ذکر اوستي دي چې په امتحانونو کې په پیپرو کې اکثر سټوډنټس د دې هغه چې کوم یو شانواله لري کوم فرق ته نه پاږي غلط شي نه پوینټونه مکس کی نو د یو په ځای باندې بل ولیکي نو چې تاسو ته د دې هغه یو شانواله او د دې هغه فرق دواړه واضح شي نو دواړه مې ځکه په یو ځای باندې راوستي دي نو ګورئ کرپس میشن 1942 ته کابینه میشن 1946 ته نو په 1942 کې پکچر اف د ډے لکه هغه زماني تاریخي پس منظر داسې دی چې دا د دویم جنگ عظیم زمانه وا او په دویم جنگ عظیم کې انګریز عیسی غستی وا نو په انډیا باندې چې چا حکومتو هغه برټش ګورنمنت اوس په جنگ کې انوالو په جنگ کې د انوالومنت د وجې نه د هندوستان ته ډیر سخت ضرورت وو د هندوستان د عوامو او د قوم سپورټ ولا پکارو د سره پاره نو ګوري نمبر 1 هغه په هغه زمانہ کې د هندوستان د خزانې نه د جنگ د پاره په اربونو روپۍ قرضه غستی وا نمبر 2 هغه تاسو ته پته ومي چې په لومبي جنگ عظیم کې په دویم جنگ عظیم کې هغه د برټش آرمی کې خو په پښتانه او پنجابیان به د هندوستان د ټولو قومونو خلک وو دا هغه د برټش آرمی زمنګ د خلک چې کوم دي دا په دې دواړو جنگونو کې خپل ځان لپاره یوز کړي استعمال کړي په دې باندې جنگ کړي نو د هغه زمنګ سپایانو ته ضرورت وو هغه زمانہ کې په جنگ عظیم کې تر اخیری پوری د جرمني او جاپان بالکل هغه جنگ غټو نو جاپان یو ډیر بدمعاش ملکو په دغه زمانہ کې هغه په برما باندې حمله وکړه او په برما باندې انګریز حکومتو اوس انګریزان تر دې پوری تیار شو چې هغه وی ک جاپان د برما نه پس پرې هندوستان باندې حمله وکړي او صرف د بنگال صوبه چې د زمنګ نه قبضه کی نو خیر د خو چې نور هندوستان نه قبضه نه کی مطلب دا چې جنگ د حالاتو نه انګریز دومره پریشان او اوس په دغه زمانہ کې هم په دې 1942 کې د هندوستان د ټولو نه غټه پارټي چې وا انډین نېشنل کانګرس نو کانګرس پارټي یو تحریک شروع کو هندوستان چھوڑ دو کی تحریک کوئٹ انډیا موومېنټ نو هغه ډایرکټ د برټش ګورنمنت نه دا مطالبه کوله چې هندوستان له ډایرکټ ازادي ورکړي نو اوس د چار چاپیرانه انګریز حکومت راګیر شو نو دا د میشن چې دی نه دا برتانیي حکومت انډیا ته راولېګو میشن کې درې کسانو د دې درې واړو کسانو قیادت کو دی یو سړي کرپس د پورو نوم سر سټیفورډ کرپس نو سر سټیفورډ کرپس د وجه نه دی ته کرپس میشن وایي دا د دریو کسانو یو ټولګي او یو ډله وه یو وفد چې هندوستان ته راغی د څه مقصد دپاره راغی چې دا دلته کې دا کانګرس پارټۍ کوم هندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کړی دی نو چې دی اعتماد کې واخلي او نورو پارټو سره نورو قومونو سره هم مذاکرات وکړي او ټول په اعتماد کې واخلي نو پوینټس د دې چې کوم دي نو سټوډنټس اکثر په پوینټس کې غلطيږي د دې پوینټس ګورئ دا اسانه خبره د دې آسان پہچانداري چې ما تاسو ته وایي چې دا د جنگ عظیم زمانہ وا د دې هغه پوینټس کې ټول جنگ خبرې دي لکه نمبر 1 جنگ के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी رومبه پوینټ داو د جنگ نه پس په هندوستان له ازادي ورکو د جنگ په دوران کې ولې نه ورکو ځکه چې د جنگ په دوران کې حکومنګا هندوستان له ازادي ورکړه نو دا به داسې کنسیډر کیږي په دنیا کې چې انګریزانو د جنگ د وجې نه هندوستان بایلو دا خبره انګریزانو د انګلند شکست تسلیمیږي نو لومبے دا شو دویم نمبر جنگ के दौरान दिफा की सारी जिम्मेदारी बरतानवी हुकूमत के हाथों में होगी नो डिफेंस इंडिया कम दिन दा ब्रिटिश गवर्नमेंट सره د څه د وجې نه چې موږ خلکو دا شو کو چې انډیا ډیفنس موږ سره دی لکه سټیل انډیا از انډر اور رول چې تر اوسه پورې هندوستان باندې زموږ حکومت دی نو دا پکې هغه بل شو د جنگ نه پس په الیکشن کیږي او چې کومه اسمبلی جوړ شي هغه به هندوستان لا آئین جوړي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې اوس په تاسو په خپل ځان لا آئین جوړوي د 1935 تر اکټ پورې خو به برټش ګورنمنت موږ لا آئین جوړو او هغه به هلته کې برټش پارلیمنت پاس کو او دلته به ریډي میډ آئین راته نو اوس په تاسو ځان لا په خپل آئین جوړوي او څلورم نمبر دا چې کومه یو صوبه د وفاق نه جدا کیږي نه هغې سره دا اختیار شته چې جدا شي نو د دې نتیجه سره وته کانګرس پارټای باندې دا دواړه خبرې چې جنگ نه پس ازادي درکو هغه وینه ډایرکټ پکار دا او نمبر 2 دا چې کبه صوبه د وفاق نه جدا کیږي جدا کیدي شي کانګرس پارټای وی چې دا خو بیا مسلمانانو صوبې چې کومې دي د موږ جدا شي دا خو پاکستان جوړېدو طرف ته قدم دی هغه د دې دوه نتیجه دار وته چې هغه کانګرس پارټای دا کرپس میشن پلان چې کومونه دای ریجیکټ کو مسلم لیگ په دې باندې چې د پاکستان د جوړېدو کلیر کټ خبره نشته دای ریجیکټ کو حالانکه د وفاق نه د صوبې جدا کېدو دا خبره د پاکستان جوړېدو طرف ته یو خو
قدم خو دا د مسلم لیگ د هغه ټایم فیصله وه. اوس کابینه میشن چې کوم دی نو کابینه میشن ګورئ د هغې د کابینه میشن تاریخي پس منظر د 1946 او په 1946 کې اوس دویم جنګ عظیم ختم شوی خو دویم جنګ عظیم انګلینډ انګریزان برټن دومره خراب کړو چې هغه هندوستان نو اوس نور نشه ساتلی. بل طرف نه په دنیا دومره بدله شوه چې برطانیه چې په هندوستاني حکومت او تر اوسه پورې یو سوپر پاور و، اوس هغه سوپر پاور نه و بلکې امریکا او روس سوپر پاورز وو. نو امریکې د طرف نه په برطانیې باندې دا پریشر و چې تاسو انډیا له ازادي ورکوئ. نو اوس انډیا ازادېدو نو دومره خبره خو کلیر و چې ازادیږي. نو دا کابینه میشن په یو داسې دور کې راغی چې جنګ ختم دی او انګریز دلته نه کډې سنډي او تلو والا دی. میشن اکه برطانیې حکومت را لېږلی په دې کوم درې کسانو، درې واړه کسان د برطانیې د کابینې د برټش کیبنټ ممبرانو منسټرانو نه د دې وجې نه ورته کابینه میشن وایي، وزارتي میشن ورته هم وایي چې درې واړه وزیرانو. نو نوم یې خو په دې وجه باندې کابینه میشن دی. مقصد دک و چې دا اوس هندوستان له ازادي ورکوو نه هندوستان له ازادي په کوم ډول باندې ورکوو ځکه چې اوس دوه خبرې وي چې یو طرف ته انډیا د تقسیم شي مسلمانانو له ملک جوړ شي، بل طرف ته هندوستان دی نه تقسیمیږي او مسلمانانو ملک ته نه جوړیږي. نو اوس د دې خبرې دپاره دلته کې اصل کې چې کوم نه دی راغلي نو ګورئ په د دې هغه پوینټس چې کوم دي د هغې آسان پهچان څنګه چې ما تاسو د دې کې ووایي چې د دې آسان پهچان دا دی چې د جنګ د وجې نه د جنګ خبرې دي پکې دې کې دا د دې آسان پهچان دا دی چې دا هغه پلان دی چې د دې په پوینټس کې صوبې په دریو ګروپونو کې تقسیم شوي وي. بس د صوبو د درې ګروپونو چې تاسو یاد ساتئ بیا نه غلطیږئ. نو ګروپ الف کې هندو اکثریتي صوبې وي، ګروپ بی کې چې کوم دی مسلم اکثریتي صوبې دا اوس چې کوم پاکستان کې دی د دې د صوبې، او مسلم ګروپ جیم کې مسلم اکثریتي صوبې بنګال او آسام. نو دا د مسلمانانو د صوبو دوه ګروپونه وو خو د دې دا مطلب نه دی چې د هندوانو د هغې یو ګروپ نه هغه ډېرې هغه وي آبادي هم هغه ډېره وه هغه ډېر انډیا و دا لږ و خو دا دوه ځایه جدا جدا وي په منځ کې پکې لویه فاصله وه. نو د دې وجې نه دا دوه ګروپه وو د مسلمانانو دا. نو درې ګروپونه یې جوړ کړل او بیا یې ورپسې دا خبره وکړه په بل پوینټ کې چې د هر یو ګروپ په جدا جدا حکومتي. نو اوس لږ سوچ وکئ ګورئ چې دا دلته کې اوس کوم پاکستان دی دا د صوبو جدا ګروپ او د دې جدا حکومتي. نو مطلب دا دی چې وګوره مسلمانانو د خو به دې کې سکیورټي حاصله وه چې دوی سره به هندوان زیاتې کوي نو نه به کوي ورسره د دوی خو به د ګروپ خپل حکومت وي، خپل اسمبلي به وي، خپل آئین به ومي، خپل قانون به ومي. نو دا لکه د انډیا په فیډریشن کې دننه دوی ته به غټه خودمختاري حاصلوي. نو دا پلان په دې وجه باندې ډېر ښه لګوم او د درې واړو ګروپونو به یو مشترکه حکومت وي او هغه به د ټول هندوستان حکومت وي او د ټول هندوستان به اسمبلي د ټول هندوستان به آئین نه هغه به یوي. نو چې د هر یو ګروپ جدا جدا حکومت دی د یو ګروپ په بل ګروپ سره اړو کار دی د هندو اکثریت نه به د مسلم اقلیت دا به د دوی نه خلاصي دوی به پکې ګوتې نه وایي. نو دا پلان چې کوم نو دا دې ټیم کې وایسرای او لارډ ویول نو دا هغه لارډ ویول او مولانا ابوالکلام آزاد او ګاندھی جی دا چې کوم هغه مشرانو چې هغوی دا غوښتل چې هندوستان دې تقسیم نشي نو دا د هغوی هغه پلان و او که چېرې دا پلان کامیاب شوی وي نو هندوستان به نه تقسیمېدو د 3 جون پلان به نه پیش کېدو او هندوستان به تر اوسه پورې یو. نو اخیری پوینټ پکې دا و چې کومه صوبه د مرکز نه جدا کېږي د خپل ګروپ نه جدا کېږي نو هغه 10 کاله بعد جدا کېدی شي او دا د دې بل په مقابله کې ډېره ښکلې خبره وه که 10 کاله پس هم یو صوبه چې کوم دی انډیا کې نه د خوشحاله جدا کېږي نو مطلب دا دی چې هغوی د به څه مسله یي که نه او که چېرې 10 کاله پس دوی ته څه مسله نه وي دوی به نه جدا کېږي. نو دا د هندوستان د یو ځای پاتې کولو لپاره یو ډېر ښه پلان و خو بدقسمتۍ سره دا پلان ناکامه شو. نو چې ناکامه شو نو دې پسې چې کوم پلان راغی د هغې ته 3 جون پلان وایي 3 جون کا منصوبه او د هغې منصوبې مطابق هندوستان په 2 ملکونو کې تقسیم شو. نو په بله ویډیو کې به په هغې باندې بیا یو څو خبرې اترې وکړو. ډېره مننه.